الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او 193 نمبر آیت دی یوصل درنوی. مخکینو آیاتونو کی الله جل شانه فرمایل چې د ځمکې او د اسمانونو په پیدایش کې د شپې او د ورځې په بدلیدلو را بدلیدلو کې خامخا نشانی دي د عقلمندو لپاره. عقلمند هغه خلک دی چې دوی الله یادای په ولاړه په ناستا په خپل اړخونو باندې په هر حال کې د ځمکې او د اسمانونو په پیدایش کې سوچ او فکر کوي او دوی وایي چې ای ربا دا تا باطل نه دی پیدا کړی، پاکی د تعالی را وساته موږ د عذاب د اور، او ای ربا که تا چې د جهنم ته څوک داخل کو دا تا رسوا کو، او د ظالمانو لپاره به هیڅ څوک مددگار دانی. ربنا او دوی وای ای زمونږ رب اننا سمعنا بشک مونږ واوریدو منادی ینادی للایمان. منادی ینادی ای نداء منادین یا قول منادین، د یو आवाज کون کی आवाज ینادی چې आवाज کاو للایمان ایمان طرف ته. منادین مراد قران دی، دی قران د ایمان طرف ته आवाज کاو، او یا د منادین مراد رسول دی چې رسول د ایمان طرف ته आवाज کاو چې تاسو ایمان راوړئ، او یا د منادین مراد هر حق پرست داعی چې د الله طرف ته را بلل کوي، او یا تی عقل سلیم دی ان آمنو بربکم فآمنا، دا چې تاسو ایمان راوړئ په خپل رب باندې. نو چې دغه منادی مونږ راو بللو، قرآن مونږ راو بللو، رسول مونږ راو بللو، یا د حق پرست داعی مونږ راو بللو، نو فآمنا پس مونږ ایمان راو. نو ربنا ای زمونږ ربا فاغفر لنا ذنوبنا، معاف کې مونږ ته زمونږ ګناهونه، وکفر عنا او ورجه زمونږنا، ازاله وکړي زمونږنا سیئاتنا زمونږ د ګناهونو. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمونږ نه مراد کبیره ګناهونه، چې الله زمونږ کبیره ګناهونه هم معاف کړي، او وکفر عنا سیئاتنا او صغیره ګناهونه هم زمونږه معاف کړي. وتوفنا او وفات کې مونږه مع الابرار د نیکانو سره، مع الابرار ای فی زمرة الابرار، یعنی نیکان صالحان. د دې دوه مطلب دي، یو خو مقصد دا دی چې مونږه د نیکانو سره، یعنی د نیکانو په زمرو کې مونږ داخل کې داغه اتباع مونږ وګرځي، یعنی فی زمرة الابرار د نیکانو چې کم خلق دی، بس کم ډله ده الله په دغه نیکانو خلقو کې مونږ وګرځي، او مونږ دغه کې وفات کی په دغه کې مونږ شمار کې، او مونږ د دې اتباع څخه دا وګرځي. نو دلته ربنا ای زمونږ ربا وآتنا اوراکی مونږ ما وعدتنا هغه چې تا زمونږ سره وعده کړی ده، علی رسولک ای علی السنة رسولک، د خپل رسولانو په ژبه باندې، ولا تخزنا یوم القیامه، او مرسوا کې مونږ د قیامت په ورځ باندې، انک لا تخلف الميعاد، بشک ته مخالفت نه کوي د خپل وعده. مقصد دا دی چې الله خو د خپل وعده مخالفت نه کوي، خو دلته د سوال مقصد دا دی یعنی عاجزی او تضرع پیش کول دي، او اظهار د بندګۍ کول دي چې الله موږ ستا بندګان یو، بس مونږ چې د قیامت پر ورځ باندې رسوا مکی. او یا مراد دا
چې موږ ته د نیک اعمال کولو توفیق را راکړي. یعنی دا طلب د توفیق د اسباب لري چې نیک اعمال وي، دغه نیک اعمال توفیق را لچې دا راکړي او د قیامت پر ورځ باندې موږ هم رسوا کړي. انک بشکتا لا تخلف الميعاد، مخالفت نه کې د وعده. نو فاستجاب لهم، پس الله قبول کو، پس تجاب لهم ربهم، پس قبول کو د دوی لپاره د دوی رب، انی لا اضيع عمل عاملین، چې زنزا کوم عمل د عمل کوونکی، منکم استاسو، من ذکرین کو نارینوی او انثى کو زنانوی، بعضکم من بعض، بعض استاسونا د بعضو نری، بس کو نارینوی هم او نیک اعمال کی داغوی دا نیک اعمال زنزا کوم، او کو زنانوی زهم د هغه د نیک اعمال دا نزا کوم. نو فالذین، پس هغه کسان هاجروا چې دوی هجرت کړي دي، و اخرجوا او دوی استل شوی دي من دیارهم د خپل کورونو نه، و اوذوا او دوی ته تکلیف رسول شي په سبیل زما په لار کې، وقاتلوا او دوی چې قتال کړي دي، jihad کړي دي د کافرانو سره، وقتلوا او دوی شهیدان شوی دي، لأکفرن عنهم سیئاتهم، خامخا زب معاف کم دوی ته د دوی ګناهونه، ولا ادخلنهم او خامخا بز داخل کم دوی لره جنات انداسی جنتونو ته، تجری چې بهیږي وا من تحتها الانهار، د هغې د لاندې نهرونه، یعنی د هغې د ونو د لاندې نهرونه، یا د هغې د محلاتو د لاندې نهرونه، د شادو نهرونه بی، د خالص اوبو نهرونه بی، او د شودو نهرونه بی، او د شرابو نهرونه بی، او ثوابا من عند الله، دا بدله دا د الله د طرفنا، الله دا بدله ورکی. والله والله تعالی چې عنده د سره حسن الثواب، کل بدله دا و بهترینا بدله دا. ربنا اے زمونږ ربا، اننا سمعنا بشکا مونږه واوریدو، منادیا आवाज د आवाज کون کی، ینادی چی आवाज کول الایمان ایمان طرف تا، ان آمنو بربکم دا چی تاسو ایمان روڑی پخپل رب باندی، فآمنا پس منگا ایمان روڑو، ربنا اے زمونگا ربا، فاغفر لنا پس بخنو کی منگتا، ذنوبنا زمونگ دا گناہنو، وکفر عنا ازالو کی زمونگنا، ورج زمونگنا مٹاو کی زمونگنا، سیئاتنا زمونگ گناہنا، وتوفنا اوفات کی منگا مع الابرار، پاغا ڈلا دنکانو کی، یعنی انبیاء او صالحین جلالین ملوی. ربنا اے زمونگا ربا، وآتنا وراکی منگتا، ما وعدتنا اغا چتا وعدکڑ زمونگ سرا، علی رسولک پاغا جبا در رسولانستا، ولا تخزن او تمرسوا کے منگا، یوم القیامتی د قیامت فورز باندی، انک لا تخلف المیعاد، بشکاتا مخالفت نکی دوادی. فاستجاب لهم پس قبول کو دوی لرا ربهم دوی رب، انی لا اضیع عمل عامل، چی بشکا زنزیکم دیو عمل کون کی عمل، منکم ستاسنا، من ذکرین کو ناری نوی، او انسا یا زنا نوی، بعضکم بعض استاسنا، من بعض د بعض ندی. فالذین پس اغا کسان هاجرو چی دوی ہجرت کرے دے، و اخرجو او دیوستر شوی دی من دیارهم دخپلو کورننا، و اوزو او دویتا تکلیف رسول شوی دے فی سبیل زما فلارکی، وقاتلو او دوی قتال کرے دے د کافرانو سرا، وقتلو او دوی شهیدان شوی دی، لأکفرن عنهم خامخا زب ورجم ددوینا، خامخا زب معاقم دویتا، سیئاتهم ددوی گناہنا، ولأدخلنهم او خامخا زبا داخل کم دوی لرا، جنات داسی جنتنتا، تجری چی بہیگی با من تحتها الانہار، دا آغی دونو دلاندی نهرنا، یا دا آغی دا محلاتو دلاندی نهرنا، ثوابا من عند الله، دا بدلی دا اللہ دا طرفنا، والله اللہ تعالی چی عنده دا دسرا حسن الثواب، ولی بدل دا. ربنا اے زمونگا ربا،
اننا سمعنا بشکا منگ واردو منادی یو آواز دا واسکون کی ینادی چی آوازی کول الایمان ایمان طرفتا ان آمنو بربکم دا چی تاسو ایمان روڑی پخپل رب باندی فآمنا پس من ایمان روڑو ربنا اے زمونگ ربا فاغفر لنا پس بخنو کی منگتا ذنوبنا زمونگ دو گناہونو وکفر عنا او مٹاو کی زمونگنا ازالو کی زمونگنا ورجی زمونگنا سیئاتنا زمونگ گناہونا وتوفنا او وفات کی منگا مع الابرار پاگڑلا دنکانو کی ربنا اے زمونگ ربا وآتنا وراکی منگتا ما وعدتنا اغا چتا وعدکلی زمونگ سرا على رسولک دخپلو رسولانو پجبو باندی ولا تخزنا او ترم رسوا کے منگا یوم القیامتی د قیامت فورز باندی انک لا تخلف المیعاد بشکا تمخالفت نکے دوادی فاستجاب لهم پس قبول کو ددوی دپارا ربهم ددوی رب انی لا اضیع بشکا زنزاکم عمل عامل دیو عمل کون کی عمل منکم استاسنا من ذکرین دنارننا او انسا یاد زناننا بعضکم بعض استاسنا من بعض د بعض ندی فالذین پس اغا کسان هاجرو چی دوی هجرت کرنے و اخرجو او دوی استلشوی دی من دیارهم دخپلو کورننا و اوزو او دویتا تکلیف رسول شویره فی سبیلی زما فلارکی وقاتلو او دوی جهاد کرده د کافرانو سرا وقتلو او دوی شهیدان شویدی لأکفرن عنهم خام خازب معاب کم دویتا سیئاتهم د دوی گناهنا ولأدخلنهم او خام خازب داخل کم دوی لرا جنات داسی جنتنتا تجری چی بهیگی با من تحتها الانهار داغی د محلاتو دلاندی نهرنا یا داغی د ونو دلاندی نهرنا ثوابا من عند الله دا بدلی دا اللہ دا طرفنا والله او اللہ تعالی جری عنده دا دسنا حسن الصواب قلی بدل دا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمویل سموری پدیبانی پور دا عمل کولو توفیق راکی اے اللہ خپل رضا خپل تعلق خپل محبت را نصیب کی اللہ جنت الفردوس کرا اعلی مقامات راکی اللہ د جہنم نمنگ محفوظ کی اللہ د نیک اعمال کولو توفیق راکی د بد عملونو چې دغه موږ محفوظ کی تا د رضا زندگی را تر نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه